أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب، دا كامل كتاب دي، لا ريب فيه، الشك نشتي بديكي، هدى للمتقين، هدايت دا پار دا پریزگارو، هدى للمتقين. دلتا من خبره کوله هدایت دا متقیانو دا پار. خانو هدایت خو دا قرآن دا هر چا دا پار دا متقیان تی فائدہ لی. بعض علماء دیر قیمتی خبر دلتا ذکر کردی دا واقع دا اگوی هدایت دو قسمی. یو هدایت صرف لار خودی، او یو آغا هدایت تے چی تا خپل منزل تا ورسی، جنت تا دی ورسی. نو دی قرآن کی هدایت تا طولو دا پار دا، یعنی طولو تا لار خی، خو بیا پا دی لار باندی تگ و آخری جنت تا رسیده، دغه هدایت پا کی دا متقیانو دا پار دی. دکه چی لار خو طولو تا خی، خو طول خو پا غلار نروانی گی کنا، پا غلار سوک روان شی؟ متقیان او پریزگار خلق. هدى للمتقین، هدایت تے دا متقیانو دا پار. متقیان معنی چی تقوی پکی، چی تقوی دا گوی پزرونو کی. او دا تقوی لن تعریف دا دے چی تا دا اللہ دا عذاب پا مینس کی او خپل مینس کی او دیوال ودره. دکا دیوال پا دی ودری کی چی تاو کی آگا سا چی دا سا کولو دا تا اللہ ویلی دی، او زان منع کی دا آگا سنا چی دا سنا اللہ منع کڑے. دیتا تقوی وی مختصر دا معنی دا. لکه سنگ چی یو شاعر وی خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التوقع. پریدا غٹ گناہ او پریدا وڑ گناہ، دیتا تقوی وی. واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا. او دیسی گرزه، دیسی کار کوله که یو سڑی چی پا زمکه باندی گرزی و پا غزمکه باندی ازغی و غنی پرتی، نو دی سنگا خیال کئی دگشان بخیال که لا تحقرن صغیرتا ان الجبال من الحصا. او چرت با یو گناه معمولی او وڑه نگنی، وی غرونه چی دی دا دا وڑو وڑو کانو نا جوڑ شوی دی. نو تقوی دیتا ہوئی چی تا هر قسم گناه پریدی، او دا بنوی چی یار دا گناه پا که خیر دا وڑه دا. او ما دا خبر تا استا ذکر کرده و مخ کی چی دیتا او گوره چی دا سمر لوی رب نافرمانی دا، دیتا مو گوره چی دا گناه وڑه دا او که غٹه دا. او دا مؤمن دا پاره چی کر دیتا سوچو کی چی دا سمر لوی رب نافرمانی دا، هر گناه دا تا غٹه خکاری. دیکھ چالتا دے دا اللہ قدر کی، دا اللہ نافرمانی کول نغواری. نو تقوی دیتا ہوئی چی تزان دا ہر قسم گناه نا وہ ساتی. نو اس دا فائدہ و سر یاد کی گورا چی کل دی پزان کی تقوی را وستا او پریزگاروی نو دا قرآن نا با فائدہ والی. او چی کل دا قرآن نا دی فائدہ نیشو آغستے کنا، نو بیزان سر لکی نا سوچو که کی دی شیطا کی تقوی نی. زکی چی سوکم پریزگاری او تقوی داری، نو دا اللہ رب العزت دا خبری مطابق آگا دا قرآن نا ہدایت لی او آگا دا قرآن نا فائدہ لی. دلتی او غٹا خبر آگا دا چی مسلمانانو تا انتہائی ضرورت تے پنن سبا وقت کی خصوصاً چی دی خپل کتاب تا واپس شی او پا دیبان عملو کی چی اللہ تا نی غلارو خی. دا امت چی دا کم حال دے او دا امت چی کمزوری شوی دے او گڑوڑ شوی دے، نو دا غی او غٹا وجہ دا چی آگا کتاب چی آگا دا ہدایت سرچینه دا او آگا دا عزت سرچینه دا آگا دی اکثرو پا دی امت کی چی دا آگا شاعتا پری خو دے دی. نو منگ تا ضرورت تے چی دی کتاب تا رو پشو، او ضرورت تے چی دا کتاب دا خپل جون دستور جوڑ کو او دا دی پرنا کی جون تیر کو. اس دا متقیان او پریزگار خلق سوک تی، اللہ دا غوی بعض صفات بیانی، بعض صفات طول نا. ذکر چی دا پریزگار خلقو خو
ډېر خویونه دي، ډېر صفات دي په هغوی کې، خو دلته هغه اهم بیانېږي. د دې سورې بقرې په اوله کې الله رب العزت د خلکو 3 قسمه ذکر کړي دي. یو قسم پرهیزګاره خلک مؤمنان، دویم کافران، او دریم منافقان. او دا نشي کېدی پرون ما دا خبره کوله چې ټول خلک یو شي، لازم به خلک تقسیمیږي په دې 3 ډلو کې، یا خو صفا مؤمن دی، یا صفا کافر دی، یا منافق دی. داسې نشي کېدی چې ټول دې په یو تله کې وتلي. نو دا مؤمنان، دا متقیان، دا پرهیزګاره خلک څوک دي دا واوره. او که الله ژوند راکړو او طاقت یې راکړو او توفیق یې راکړو د دورې د ختمېدو پورې دا خبره یاده کوي چې قرآن کریم کې کوم ځای کې الله د مؤمن شان بیانوي، نو دا دې دپاره نه بیانوي چې ته صرف واوره واسې خوند ترې واله، دې دپاره بیانوي که ته ځان په دې خلکو کې غواړې چې شامل کړي، نو دا صفات به په ځان کې راولي کوم چې راته بیانوي. د دوی اولنی صفت دی الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو یا په غیبو باندې. او د غیب تعریف عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود کړی دی رضی الله عنهم، وی فما غاب عن العباد من امر الجنة والنار وما ذکر فی القرآن، هر هغه خبره چې د بندگانو نه غایبه ده، لکه د جنت او د جهنم خبره، د آخرت خبره، داسې نورې ډېرې خبرې دي. داسې هغو مثال پرې ورکړی چې هغه زموږ نه غایب دي، دې ته غیب ویلی کېږي. موږ یې په سترګو لیدی نه شو او په غوږونو باندې هغې هغه اورېدی نه شو او موږ محسوسه کړې خبره مخامخ نه ده، زموږ نه غایب ده، دې ته غیب وایي. اولنی صفت د مؤمن دا ذکر شوی د تقوادار چې د ایمان لري په غیبو باندې. وجه دا ده چې د ایمان اصل پته هله لګي چې کله د غیبو خبره راشي. مخامخ خو هر سړی خبره مني، یعنې ته کافر ته یو خبره وښایه، بیا ورته ووایه داسې ده که نه ده، هغه هم وایي داسې ده، ځکه چې هغه ولیده. اوس کافران هم دا وایي د اسمان رنګ شین دی او ځمکه داسې ده او غرونه داسې دي، دا هغوی هم مني، موږ یې هم منو ځکه چې موږ لیدلي دي. او ګوره کله چې د قیامت په نښو کې یو غټه نښه دا ده چې نور به د مغرب نه راوخیږي، نو بیا الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده او حدیثونو کې هم شتي چې بیا به چاله ایمان راوړه په دغه ورځ فایده نه ورکوي. ولې؟ یعنې دوی په خپله هغه خبره ولیده اوس ایمان راوړي، نو اوس څه فایده شوه؟ دوی خو په غیبو ایمان نه لرو، چې ویلي دوی ایمان راوړي. نو د مؤمن او د غیر مؤمن فرق دا دی، او د مسلمان او د غیر مسلم، چې موږ په غیبو باندې الحمدلله ایمان لرو. دلته بیا د ایمان پته لګي الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لري په غیبو باندې. ایمان په عربي کې تصدیق ته وایي په لغت کې، او په شریعت کې ایمان څه ته وایي؟ په ژبه باندې اقرار کول، په زړه تصدیق کول او په اندامونو عمل کول، دې ته ایمان وایي. الله دې زموږ پوره او کامل ایمان نصیب کړي. او سبحان الله یو حدیث کې راځي زموږ ټولو دپاره د خوشحالۍ حدیث دی او زیری دی. امام احمد راوړی دی چې یو کس تپوس وکړو یا رسول الله هل احد خیر منا، زموږ نه غوره څوک شتي؟ یعنې صحابه کرام ډېر اوچت خلک دي او قربانیانې دي د هغوی د اسلام دپاره، د دین دپاره. اسلمنا معک وجاهدنا معک، موږ ستاسو سره اسلام راوړی دی، موږ جهادونه کړي ستاسو په ملګرتیا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم، او شتي قوم من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، ستاسو نه بعد به داسې خلک راځي چې په ما به ایمان راوړي او زه به یې لیدلی نه یم. یعنی په دې نقطه کې هغوی ستاسو نه غوره دي، داسې جملتاً خو د صحابه کرامو نه څوک په امت کې غوره نشته. نو پیغمبر به یې لیدلی نه یو ایمان پرې راوړي، او دا اوچت ایمان دی. لکه صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی ایمان یې پرې راوړی، موږ لیدلی نه یې زموږ په ایمان دی.
نو په غیبو باندې ایمان دا اولنې صفت ذکر شوی دی د چا؟ د متقیان. ویقیمون الصلاة او پابندی د مانځه کوي، ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه څه نه چې ورکړي دي موږ هغوی ته خرچه کوي. ما پرون دا خبره ذکر کړې چې اوس به موږ لږ یعنې کوشش به دا کوو چې ډېر سبق ووایو او ډېر ګران کار دی. او که چېرته سړی ابتدا ته ګوري نو تمه به یې ختمه شي. لکه اوس ته د قرآن دا ټولې پاڼې سیاړه راړه کړي دا به ختمول غواړي، نو چېرته به په ابتدا کې هر کار صرف د قرآن تفسیر نه ویم او علم نه ویم، هر کار ابتدا ته مه ګوره، ته کوشش او محنت کوه، انتها به انشاءالله مزیدار وي، تا به خوشحاله وي. اوس به ورو ورو موږ کوشش کوو چې سبق ډېر ووایو او اختصار پکې کوو. مقصد زموږ دا دی دلته د ناستې چې د الله کلام ټول واورو او په هغې باندې یعنې په مقصد باندې ورسو. اوس که سړی کښېني او تفصیل کوي او دا تفسیرونه چې علماو څومره لیکلي دي ته کښېناستې که نه نو رب الکعبه چې کلونه به تیر شي خو ته به اخر ته ونه رسي. دا خو د الله کلام دی، خو موږ کوشش کوو چې څه نه څه د الله په دې کلام باندې پوه شو. بل صفت دا ذکر کړی دی چې د مانځه پابندي کوي، نو دریم صفت دا دی چې څه چې ور الله ورکړي دي د هغې نه خرچه کوي. الله اکبر. مونځ ذکر شوی دی او دا د اسلام ارکان، د اسلام 15 ارکان دي که نه، اقرار د توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت، مونځ، زکات، روژه، حج. په هغه ترتیب دلته دا خبره ذکر شوې ده ځکه چې ایمان په غیبو باندې د توحید د عقیده ده، بیا پسې مونځ دی، نو پسې زکات ذکر شوی دی. دا هغه مونځ دی چې فرق دی زمونږ او د کافرانو په منځ کې، دې ته غوږ کولاو کړئ. او حدیث کې راځي، امام نسائی، امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام احمد دې ټولو راوړی دی، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق هغه مونځ دی، چا چې دا مونځ پرېښو هغه کافر شو. او یو بل حدیث کې دا راځي چې قیامت په ورځ د الله په حقوقو کې چې اولنی تپوس کېږي څه وبارکې وایي؟ مانځه وبارکې. او دا هغه عبادت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې آخري زنکدن کې دې تذکره کړې وه، الصلاة الصلاة. امام ابو داود دا حدیث راوړی، زنکدن کې ویلي وي مونځ او مونځ. ګورئ مونځ پرې نه دی. دلته د سوچ خبره دا ده چې تدبر پکې وکړې. الله دا نه دی ویلي یفعلون الصلاة، کوي مونځ، داسې نه دی ویلي. یقیمون الصلاة ویلي، پابندي کوي د مانځه، قایموي مونځ. ولې داسې ویلي دي؟ ځکه چې مقصد صرف د مانځه کول نه دي، مقصد دا دی چې ته مونځ قایم کې ظاهرا او باطنا. ښه ظاهرا او باطنا څنګه؟ ظاهرا دیسې لکه د مانځه شروط دي، ارکان دي، واجبات دي چې دا ته پوره پوره ادا کړې ظاهره کې. باطن کې څنګه؟ چې ته دا مونځ محسوس کړې، د الله عظمت ستا په زړه کې، عجزي الله ته راښکاره کړې، زړه دې متجي الله ته، توجه دی الله ته، دې ته وایي مونځ قایمول. دا نه چې مونځ وکړه، مونځ وکړه خبره اسانه ده چې هر څنګه دې وکړو، نه مونځ قایم کا داسې لکه څنګه چې ته الله او د الله رسول ویلي دي. او ظاهرا او باطنا مونځ صرف ظاهري حرکات نه دي. ګورئ د ډېرو خلکو ذهن کې دا ده چې دا مونځ د ظاهري بعضو کارونو ته وایي، کته شه، بره شه، او یا ویناګانو ته وایي. صرف مونځ دا نه دی، د دغې سره مونځ د زړه سره تعلق ساتي. او چې هلته زړه دی برابر نو د ظاهري اعمال او اقوال به دین به ډېر برابري. بله فایده یاده کوي، اکثر که تاسو سوچ کړی قرآن کې د مونځ او زکات یو ځای ذکر کېږي، دا به راشي تاسو به واورئ ډېرو ځایونو کې الله دا خبره کړې چې مونځ کوئ او زکات ورکوئ، یا د مؤمنانو شان بیان کړی چې هغوی مونځونه کوي، هغوی زکاتونه ورکوي. ولې؟ وجه دا ده
چې مونځ دې کې اخلاص دی د الله دپاره، مونځ خو مونږ د الله دپاره کوو که، او زکات کې احسان دی د الله د بندگانو سره. او الله رب العزت هم زمونږ نه دغه دوه خبرې غواړي، بندگی د الله کول او ښه کول د الله د بندگانو سره. هغه دواړه دي کې شته، مونځ او زکات. مونځ حق خالص د چا دی؟ د الله دی. زکات هم د الله حق دی، الله به موږ لازم کړی، خو پکې احسان د مخلوق سره دی. نو دلته اوس احسان د خالق سره شو، د الله سره احسان دا نه ته له څه ورکې. احسان تعریف حدیثونو کې راغلی د الله په ښه طریقې سره بندګي کول. نو احسان د خالق سره مو شو، احسان د مخلوق سره مو شو. او دلته ته فایده ذکر کم، هغه دا ما داسې بعض خلک لیدلي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې د عبادت خپل او د الله سره چې کوم تعلق دی هغه برابر ساتي، او د مخلوق سره د هغوی معامله صفري. دا سړی په دین باندې صحیح عمل کوونکی نه دی. یوازې دا نه چې تا سپینې کپړې اچولي دي او بس په مخه سبحان الله لا اله الا الله، او تکبر، معاملات صفر، بد اخلاقه، بدتمیزه، د خلکو حقونه خوري. دا د کوم ځای دینداري ده؟ نه د چا سره منډه کول، نه د چا سره ښېګړه، نه د چا سره احسان، او زه دیندار یم. دینداري دا ده چې ته به حق د الله مدا کې، ته به حق د مخلوقو مدا کې. ځکه الله زکات او مونځ یو ځای ذکر کوي. بله خبره دا ده چې مونځ دا بدني عبادت دی، زکات په مالی عباداتو کې د مالی عباداتو سر دی. بدني عباداتو ته چې وګورې پای کې سر د دې عباداتو مونځ دی. مالی عبادات خو ډېر شی دي، خو سر یې زکات ته او صدقه ده. نو ځکه دا دواړه یو ځای ذکر کېږي چې بدني مو که مالی مو که، صرف یو طرف ته من خلا. او ځکه را بشي انشاءالله همدې سورې بقره کې الله وایي ادخلوا فی السلم کافه، اسلام ته پوره ورننوځئ. دا نه چې یو طرف ته راټینګ کړی، دا ته به برخه په هر قسم عباداتو کې یالې د وس مطابق. نو ځکه الله دا دواړه یو ځای ذکر کوي. مال لګول او د هغې نه مخکې مونځ کول دلیل د ایمان دی. او چې چا راته وایي چې دا څنګه دلیل د ایمان دی، په دې دلیل کوم ځای کې دی؟ دلیل پرې دا دی ځکه چې الله دا د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی. او حدیث کې هم دا خبر راغلی ده چې مال لګول والصدقة برهان، حدیث کې داسې الفاظ دي. د الله په لار کې مال لګول دلیل دی د دې سړي د ایمان او د دیندارۍ او د ښه سړیتوب. دلیل دی مال لګول د دې. ولې؟ یعنې نور تاله څه دلیل درکو د یو سړي په ایمان چې هغه هغه څه پرېښودو د الله د رضا دپاره چې د هغې سره د هر چا ښه محبت دی. مال سره چا محبت نشتی؟ د ټولو دی. یو سړی راولېږي، ځکه قرآن کې راځي علی حبه، سره د دې چې د مال سره محبتي ضرورت یې وتمي او روایي د الله په لار کې ولګوي. نور دلیل تا ته څه ووایي؟ نو انفاق دلیل دی په ایمان باندې. سبحان الله، ګور الله وي ومما، ومین دا بسل کې ومین دی، خو دې میم سره یو ځای کړی ما سره، نو هغه مین ته حذف شوی دی، ومما شو. دا مین د تبعید دپاره په عربۍ کې راځي، یعنی بعض څه لګوي د هغه څه نه بعض. دلیل دی په دې باندې چې الله رب العزت زموږ نه دا نه غواړي چې موږ ټول مال ولګو. ومما او بعض برخه، او په هغه بعض کې په موږ باندې شنه خوله راځي، یعنې په هغه بعض کې چې موږ کوم ګډوډ شو او په دې یو څو روپو دپاره چې موږ کومې بیا بهانې جوړوو چې اوس په څه طریقه د دې نه بچ شو. الله وایي زه د نه ټول هم نه غواړم. او ځکه سوره محمد کې به راشي الله وایي که ما د نه ټول غوښتلی و تاسو بخل کوو، ځکه چې په دې کې دا حال دی. بله فایده ومما رزقناهم، او دا هغه څه نه چې الله وله ورکړي دي. تعبیر ته وګورئ، دا مال چې ته لګې که نه دا ستا نه دی، دا دی د الله او د الله دپاره یې لګې. نو احسان د الله وګڼه چې یو یې دله مال درکو، دی د سره ښه وکړو، نو بیا یې د سره ښه دا وکړو
چې طاقت یې دله درکړو د دغه مال د لګولو. بعض خلک دنیا کې داسې دي چې الله وله مال نه دی ورکړی، بعض هغه دي چې الله وله مال ورکړی دی خو صرف جمع کولو والا دی او د مال چوکیدار دی. بعض هغه دي چې الله وله مال هم ورکړی دی نو طاقت د لګولو هم ورکړی دی، نو دوی دي د الله شکر هر وخت ادا کوي. لکه چې ډېر خلک داسې شتي چې مال ورسره شتي خو د لګولو توفیق نشتي، نو صرف یو دغه الله ورسره احسان کړی چې مال یې ورکړی خو توفیق یې نه دی ورکړی، او توفیق یې چې نه دی ورکړی د د لاسه نه دی ورکړی. نو که چېرته الله دله طاقت درکړي د مال لګولو د الله په دین کې که نه، نو دا د الله صدقه وګڼه په ځان باندې، او دا د الله احسان وګڼه. ولې؟ مال خو د هغه دی، تا پکې څه کړي دي؟ مال د هغه دی، نو بیا دې د هغه دپاره ولګو. نو د هغه مال لګول که مال چې د الله ودې لګو مال د هغه او تا ته به جنت میلاویږي، دا احسان د الله نه دی؟ احسان او احسان دی. ومما رزقناهم ينفقون، او کم مال چې او کم رزق چې وله موږ ورکړی دی د هغې نه خرچه کوي. الله دا ونښو چې دا خرچه څومره کوي او په چا یې کوي او کله یې کوي، خو صرف یې دومره ووایي چې ما چې وله څه رزق ورکړی د هغې نه خرچه کوي. ولې دا ونه وي؟ ځکه چې خو تفصیل دی او هغه پوره تفصیل الله دلته بیان نه کړو، صرف دغه صفت یې وله بیان کړو چې دوی مال لګوي. ډېر تفصیل له به حدیثونو ته واپس کېږي. نو چې حدیثونه نه مني په قرآن باندې عمل نشي کولی، ځکه چې یو سړی وي چې زه په دې باندې عمل کول غواړم، د الله په لار کې مال لګوم، څنګه څومره په چا، دا خو د دې بعض احکام په قرآن کې ذکر شوي، نور تفصیل خو حدیثونو کې دی. نو حدیث تشریح ده د څه؟ د قرآن. نو چې قرآن مني بیا بوله تشریح مني، او چې تشریح نه مني نو ته په اصل کې قرآن نه مني والعیاذ بالله. ومما رزقناهم ينفقون، بله فایده د دې دا ده د مال لګولو د الله په لار کې چې د دې سره انسان پاک شي د بخل نه او د بدو اخلاقو نه. بله په دې کې دا صفت دی چې انسان ټرین شي، تدریب ورته میلاو شي چې څنګه به مال لګې څنګه به خرچه کې. نو چې څوک ورسره عادتي هغه ته سړی وګوري حیران شي، او چې چا نه یې لګولی مال هغه ته یې سړی وګوري حیران شي. وجه دا دی چې دا یو عادت شوی دی، ځکه چې هلته د الله په لار کې مال لګو هغې سره عادت شو چې مال به څنګه لګې. د بل غریب صرف غوټې ورکړي دي، نو ده نه تپوس د غوټو وکړه، دی په غوټو عادت دی. الله رب العزت دی موږ له توفیق راکړي چې کوم رزق یې راکړی دی چې د هغې نه د هغه په لار کې ولګو. د هغې نه بعد بل صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، او هغه خلک دي چې ایمان لري په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته، وما انزل من قبلک، او په هغه څه چې نازل کړی شوي دي مخکې ستا نه، وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هغوی یقین ساتي. ټول څو صفات دي؟ ته څلور شمار که ځه، دومره غټ قرآن ته ځان ته ایښودی دی، دومره ته ما ته څلور شمار که احسان صاحب، شمار یې که خبره دې بدله کړه، پنځه شمار که. د اول سر نه شروع که په غیب باندې ایمان، د مونځ پابندي، مال خرچ کول، درې شو. ایمان په هغه کتابونو چې مخکې نازل شوي د رسول صلی الله علیه وسلم نه، او په دې قرآن ایمان، په آخرت یقین ساتي. مونځ ذکر شو، ټول څه شو؟ که چېرته موږ په دې پخوانو کتابونو ایمان جدا کو او په قرآن ایمان جدا کو نو بیا شپږ شو.
او که ووایو چې دا یوه خبره ده یعنې په آسماني کتابونو ایمان نو بیا څو شو بیا 5 شو. ښه سبحان الله دی دا تیر شوی آیت کې د ترتیب یعنی الله اهم خبره بیان کړه بیا په هغې پسې چې کومه اهمه ده بیا په هغې پسې چې کومه اهمه لکه څنګه ایمان په غیبو باندې د عقیدې سره تعلق ساتي نو دا ټول نه مخکې دی. بیا په دې پسې مونځ اهم دی نو مونځ پسې ذکر شو په هغې پسې زکات اهم دی نو زکات یې ذکر کړو ترتیب باندې ذکر کړي ځکه چې دغه درې په دې ترتیب باندې دی عقیده مونځ زکات. نو اوس د هغه عقیدې د مسلې تفصیل پکې بیانېږي. یو بل هم د عقیدې مسله د هغه ده چې دوی ایمان لري په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته بما انزل الیک دلته فایده یاده کوي وایي نازل کړی شوي دی تا ته څه شی نازل کړی شوی دی قرآن او حدیث بارک الله فیک قرآن او حدیث. سورة النساء کې الله سوی وانزل الله علیک الکتاب والحکمه الله نازل کړي دي په تا باندې قرآن او حکمت چې هغه حدیث دی. خو دلته یو فایده ګوره سوچ پکې وکړئ چې دې ټیم کې کله چې دا آیت راغی نو قرآن پوره نازل شوی نه نو الله دا خبره دې دپاره وکړه داسې وکړه چې واقع کو چې دا یقیني پوره کتاب درتلو والا دی نو ځکه د اول نه دا خبره ذکر کړه. بله فایده په دې کې دا ده وی دوی ایمان لري په هغه څه چې تا ته نازل کړی شوي دي بیا وی ایمان لري په هغه څه چې ستا نه مخکې نازل شوي دي. قرآن مخکې دی که دا نور آسماني کتابونه مخکې دي دا نور آسماني کتابونه مخکې دي خو قرآن یې ترې مخکې ذکر کړو ځکه چې دا په دغه ټولو کې غوره کتاب دی. بله دا چې دا قرآن هغه ټولو باندې مهیمن دی یعنې هغه ټولو ساتنه کوونکی دی هغوی لره یعنې ناسخ دی نو ځکه قرآن د نورو آسماني کتابونو نه مخکې ذکر شو. او هر ځای کې چې دا خبر راشي که نه چې ایمان په قرآن باندې نو دا صرف دا نه چې په خوله باندې ایمان دی دا په خوله هم دی دا په زړه هم دی او دا په اندامونو باندې عمل دی. ایمان دا دی صرف په خوله باندې خبره کول دا سړي له فایده نه ورکوي. بله مسله زمونږ په ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان دی که موږ ته نوم معلوم دی او که نه دی معلوم او که موږ ته هغه نبي او رسول معلوم دی او که نه دی په چا چې راغلی دی. کوم ځای کې چې تفصیل راغلی لکه تورات زبور انجیل بعضو نومونه راغلي دي زمونږ په هغې باندې تفصیلي ایمان دی. کوم چې موږ ته نه دی معلوم په هغې باندې زمونږ اجمالي ایمان دی چې او پیغمبرانو باندې الله کتابونه نازل کړي دي هغې کې ورته دین ښوولی دی د خلکو دپاره هغه کتابونو کې هدایت و هغه خبرې رښتینې وي هغه یقیني د الله خبرې وي په دې باندې زموږ ایمان دی. اگر که موږ ته د هغه کتابونو ټولو نومونه نه دي معلوم دغه شان زموږ په انبیاو باندې ایمان دی. موږ ته خو د یو څو انبیاو نومونه قرآن او حدیث کې ذکر شوي دي داسې خو انبیاو رسول ډېر راغلي دي رسولان او انبیا زموږ په هغه ټولو باندې جملتن ایمان دی او د کومو چې تفصیل راغلی دی په هغوی باندې زموږ ایمان تفصیلي دی. وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هغوی یقین ساتي. آخرت ته آخرت په دې وایي ځکه چې د دنیا نه وروسته راځي نو ځکه ورته آخرت وایي او دنیا ته دنیا په دې وایي ځکه چې د دې دا نږدې ده سړي ته او حاصلول یې اساني نو ځکه دنیا ته دنیا ویلی کېږي. آخرت باندې ایمان لري او یقین لري یعنی د قبر نه والا د برزخ نه والا بیا راپاڅېده بیا قیامت په ورځ چې څه کېږي هغه پکې دننه رالو جنت او جهنم ته تګ څه چې قرآن او حدیث کې ذکر دي د مؤمنانو په هغې باندې یقین دی ذره برابر پای کې شک نشتی ذره برابر. او ځکه دا بعض خبرې د آخرت ته دنیا او د آخرت ته ژوند دا ډېر عجیبه ژوند دی هلته ډېر څه عجیبه کېدو والا دي یعنې بعض حدیثونه سړی واوري نو د الله قدرت ته حیران شي حیرانیږي په دې نه چې دا به څنګه کېږي. وجه دا ده چې زموږ په خپل رب باندې ایمان دی چې هغه په هر څه قادر دی او چې هغه په هر څه قادر دی او هغه راته ووایي چې آخرت کې به زه داسې کوم یا د رسول صلی الله علیه وسلم په جبر راته ووایي چې جنت کې به داسې او جهنم کې به داسې
نو الحمدلله زمونږ پکې شک نشتی، زمونږ پې ایمان دی. لکه مخکې ورځو کې یو منکر حدیث لګیا او لا په منبر داسې نه خلک ناست نو قبر خو چې کولاو کې مړی پکې هغه شان پروت وي. مالک صاحب مخکې دا وایي چې الله د مؤمنانو دا اولنی صفت ذکر کړی دی الذین یؤمنون بالغیب، په غیبو باندې ایمان لري. او چې الله تا ته هر څه وښیي نو بیا فایده څه شوه ستا د ایمان؟ الحمدلله د آخرت په هره خبره زمونږ ایمان دی، په هره خبره زمونږ پکې شک نشتی. او په هغه څه کې شک کول چې هغه الله بیان کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه راغلي په صحیح سند سره، دی باندې انسان کفر ته وځي والعیاذ بالله. اولئک علی هدى من ربهم، دغه کسان په هدایت دی د طرف د رب د دوی نه. واولئک هم المفلحون، او هم دغه کسان هم دوی کامیاب دي. چا کې چې دغه صفات دي دوه خبرې ذکر شوي چې یو خو دوی په هدایت دي، دوی کامیاب دي. ګوره علا هدن په هدایت دي، علا استعلا د په عربۍ کې یعنې علا چې کله ورشي په هغې د پاسه، نو په هدایت دی، په هدایت د پاسه دي. په هدایت څوک سورېږي خو نه، نو ولې دلته دا ټکی ویلی دې دپاره چې دا هدایت باندې دوی مضبوط دي، د پاسه پې دي یعنی دوی په دې هدایت مضبوط دي. بله پکې دا فایده ده د دې هدایت د لاس الله اوچت کړي دي، عزتمند دي. ګوره قرآن کې یو ذکر الله وإنا او ایاکم لعلی هدى او فی ضلال مبین، یا خو به موږ په هدایت یو، په هدایت یو د پاسه به یو، یا به په ګمراهۍ کې یو. نو ګمراهۍ کې سړی دننی ذلیلی، او په هدایت سړی د پاسه صحیح اوچت عزتمني. نو ځکه دلته وایي علی هدى. بیا دا هدایت معمولي هدایت نه دی، ولې هدایت ته لږ وګورئ که نه، د الله له طرفه دی. بارک الله فیک. دا هدایت د الله له طرف نه، من ربهم، د طرف د رب د دوی نه. نو ځکه دا معمولي هدایت نه دی. دویمه دا چې دوی کامیاب دي دنیا کې هم او آخرت کې هم. ګوره دا اسم اشاره دوه پیرې راغی، اولئک و اولئک، که نه یو پیرې دی که دوه پیرې؟ دوه پیرې دی. ولې دوه پیرې دی؟ دا د تأکید دپاره دی چې دغه خلک یادوم، دغه خلک او دغه خلک. تأکید لکه ته چا سره خبره کوې که نه چې هغه کس ښه سړی دی او هغه کس رښتینی سړی دی. معنی دا چې د اورېدونکي ته وایي چې دغه درته یادوم، دغه تأکید کې. بله دا چې دواړه خبرې جدا دي، په هدایت دوی دي، دا یو جدا نعمت دی. کامیاب دي، دا جدا نعمت دی. نو د هر نعمت تذکره جدا شوی دی. بله ګوره دا واولئک هم المفلحون، او هم دغه کسان هم دوی کامیاب دي. خیال هم دی که نه دی؟ نو دې سم الله ویلی شو چې دغه کسان کامیاب دي. د هم ته پکې بیا ضرورت نه و چې دغه کسان هم دوی کامیاب دي. نو دې ته ضمیر الفصل وایي په عربۍ کې. دی ولې راوړی دی؟ دې دپاره ګوره سوچ پکې کوئ چې هم دوی کامیاب دي، د دوی نه علاوه کامیاب نشتی، بل کامیاب نشتی. نو که ته چې ما سره پیسې ډېرې دي، جایداد ډېر دی، هغه جیب کې کېده، دلته دا خبره نه کېږي. یا زما نسب اوچت دی، یا زه ښایسته یم، یا زورور یم، نه. الله وایي کامیاب هم دوی دي. دویمه فایده پکې دا ده ولې الله بیا دا وایي هم المفلحون چې هم دوی کامیاب دي. که څوک په دې شک کې پرېوتی چې کیدی شي په دې کامیابۍ کې د دوی سره نور خلک هم برخداراني چې هغوی کې دغه اوچت صفات نشتي، الله وایي نه، کامیاب صرف دوی دي او هم دوی دي، بل څوک ورسره نشتي. اوس یې پوه شوئ که نه؟ ځکه تاسو ته بار بار وایم قرآن کریم کې یو ټکی یو حرف د اسې مه ګڼه چې دلته الله وایي واولئک هم المفلحون. د دې هم
ضمیر راوړه دې کې ډېر غټ حکمتونه پراته دي الله دې به موږ پوه وکړي. دې سره خبره ختمه شوه د چا؟ د متقیانو.